دا ورور ډېر ناشنا سوال کړی دی. وایي زه ځوان هلک یم او واده مې لا نه دی کړی او الحمدلله قرآن راته ډېر ښه یاد دی او د ګټو ګټو علماو سره مې ناستې کړي دي او زموږ د علاقې چې کوم امام دی نو هغه کله نه کله مانځه دپاره ما وکیل کي او یا نایب مې کي هغه وایي چې زه نه یم نو ته مونځ کوه. خو دلته زموږ د چم او علاقې دا کسان وایي چې چا واده نه یې کړی د هغه امامتي مکروه ده ونه کي. یو دا وایي ځکه چې حدیث کې راځي چې واده نیم دین دی، نکاح کول نیم دین دی. بل هغوی دا خبره هم کوي چې زموږ ستا امامتي بدي شي او حدیث کې دي سړي دپاره وعید راغلی هغه سړي مونځ نه قبلېږي چې د مقتدیانو د هغه امامتي بدي شي. نو څه وکړو؟ او آیا دا واده شرط دی د امامتۍ دپاره؟ الجواب دې سوال کې ډېرې مسلې دي، یو مسله نه ده کنه. د دې ورور دا مسله چې ده ډېره خوندوره مسله ده. دې کې یو څو مسلې دي. اولنۍ د امامتۍ دپاره دا شرط په یو ځای کې نه دی راغلی چې ده به واده کړی. بعضو فقهاو شرطونه لګولي دي عجیبه غریبه، عجیب او غریب. کیدای شي د عوامو هغه اورېدلي ځکه یې بیانوي. لکه بعضو پکې څه ویلي د دې نه بعد چې یعنې قرآن چاله ښه ورځي هغه به مخکې کوي. یو څو کسان جمع شو بیا چې څوک د پیغمبر په طریقه ښه پوهېږي هغه به مخکې کوي. که دې کې یو شاني بیا به عمر ته ګوري. نو بیا به کې بعض وایي که دې کې یو شاني نو بیا به ګوري چې د چا قوم زورور دی. نو که په هغې کې یو شاني نو بیا به ګوري چې څوک پکې ښایسته دی، کوم مولوي صاحب ښایسته دی. نو که دې کې یو شاني بیا به دا ګوري چې د چا ښځه ښایسته ده. دا بعضو لیکلي دي. بعض مولیان چې فتوا ورکوي کتابونو راغستې ده، کتابونو دا مسله هم راغستې ده خو هر راغستی شي خو څوک نه بیانوي. نو که ښځې د ټولو ښایسته وي دا بیا کمیټي جوړوي چې د کورونو ته ځي چې د مولیانو دا ښځې ګوري چې کومې ښکلې ده. نو بیا به ګوري چې د کوم مولوي صاحب سره غټ دی. دا شتي موږ د ځان نه وایو، موږ سره کتابونه مکتبه کې پراته دي. نو که دې کې هم برابر وي نو بیا بعض شرطونه پکې نه وایم هغه ډېر نامناسب دي ویلي دي هغه نه وایم. که دې کې هم برابر وي نو آخرنی بیا شرط چا پکې واده کړی وي. ګوره واده دا د امامتۍ دپاره شرط نه دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آسان حدیث دی مسله موږ اوږده کړې ده. په صحیح مسلم کې دی ابو مسعود رضی الله عنه وایي یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. ډېر خلک راجمع شو په دوی کې به هغه سړی امامتۍ ته مخکې کېږي چې د الله په کتاب ښه پوهېږي. فإن كانوا في القراءة سواء که چېرته دوی په قرت کې یو شاني فأعلمهم بالسنة بیا چې څوک د پیغمبر په حدیثونو ښه پوهېږي هغه مخکې که په دې کې هم ټول یو شاني فأقدمهم هجرة بیا چې چا پکې مخکې هجرت کړی دی هغه دې را مخکې شي. که په هجرت کې هم یو شاني نو بیا چا چې اسلام مخکې قبول کړی دی او یو روایت کې راځي فأقدمهم سنا یا فأکبرهم سنا بیا چې پکې د چا عمر زیات دی. مسله حل شو که حل نه شوه؟ حل شو. دویمه مسله د ورور ته موږ دا وایو چې کله دا امام ته نایب کي په خپل ځای باندې چې ته به زما په ځای امامتي کې نو هېڅوک تا د دې ریزي نه نشي لرې کولی ځکه چې هغه اصل د ریزي حقدار و او هغه ته به د خپل ځای باندې ودرولی نو ته اوس دې ځای کې د هغه په ځای باندې ولاړ یې. دویمه مسله وایي دوی دا خبره کوي چې حدیث کې راځي چې د یو قوم امام بدي شي او د امام ول امامتي ورکوي نو د امام مونځ نه قبلېږي. او دا صحیح ده د حدیث کې راغلی دی. امام ترمذي حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې کسانو مونځونه د غوږ نه بره نه ځي یعنې نه قبلېږي. یو پکې هغه دی و امام قوم وهم له کارهون او د یو قوم امام چې د قوم بدي شي. دا مسله د بعضو عوامو دا حدیث یاد کړی چې مولوي صاحب سره معمولي طبیعت نه لګوي حدیث کې راغلي په دې حدیث ځان پوه کول غواړي. دا کم خلک دي چې د امام په حق بدي شي یعنی دې خبره ده چې هغه لایق نه دی چې امام ستا بدي شي. دې خبرې له اعتبار دی. اوس یو امام خلکو ته حق بیانوي د ډېرو به خوښ شي که د ډېرو به بدي شي. نو بیا به دا حدیث موږ بیانوو چې خو مولوي صاحب د خلکو بدي شي. نه مولوي صاحب د خلکو بدي شي په یو داسې مسله چې هغه لایق د دې ده چې د خلکو بدي شي دې له اعتبار دی. پوه شوې په دې مسله که نه؟ قبله
وی هغوی دا وایي چې واده چې دی دا نیم دین دی. دا صحیح خبره ده. حدیث کې راغلی امام حاکم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چاله چې الله نیکعمله ښځه ورکړه فقد اعانه على شطر دینه الله د ده مرسته وکړه په نیم دین کې فلیتق الله فی الشطر الثاني د باقي نیم دین کې د الله نه ویریږي. خو د دې دا معنی نه ده چې چا واده نه کړی د امامتي نشي کولی. یوه دویمه د دې ګورې دا مطلب هم نه دی چې چا واده نه کړی نو دی به د ده دینداري به نیمګړي نه. دا مطلب نه دی. ګورې مطلب د دې دا دی چې چا واده وکړو نو د فتنو نه د ډېر حده پورې په امن کې شو د ډېر حده پورې د خپل دین حفاظت کولی شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې چا واده نه دی کړی د ده دین برباد دی. تاسو هم په دې خبره پوهېږئ که نه؟ لکه یو سړی دی علماو کې ډېر داسې تېر شوي دي غټ علماو کې چې هغوی ودونه نه دي کړي. څوک دا ویلی شي چې د سره نیم دین نه و د نیم دین تباه نه. یو سړی دی ښه دینداره سړی دی او د واده طاقت یې نشته بېدینه نیم دین یې تباه دی نه. یو سړی دی واده کولی هم شي واده کولی شي خو لا نه یې کوي لیټ کړی ده څه عذر دپاره یا څه مسله ده او ښه پاک دامنه سړی دی ځان یې د هر قسمه فحاشۍ نه ساتلی د ده دینداري ښه پوره ده د ده دینداري ښه پوره ده. د حدیث مقصد دا دی چې چا واده وکړو نو د دین حفاظت ورته د ډېر حده پورې اسان شو. دا یې مطلب دی. معنی دا نه چې چا واده نه دی کړی چې بس د ده دین ګډوډ دی. او ولې داسې نه شي کېدی چې چا واده کړی او بیا هم دین ګډوډي. داسې نه شي کېدی چې چا واده کړی او زناکار وي واده یې کړی او زنانو ته ګوري واده یې کړی او فحش فلمونه ګوري واده یې کړی او په فیسبوک او په ټیک ټاک کې جاغې ګوري او کوي یې نه شي کېدی. نو د باره کې څه هر حدیث چې واورئ که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه نو چې څو پورې د یو عالم نه دي د هغې تشریح او وضاحت نه یې اورېدلی نو د هغه وخته پورې د خپل طرف نه هغې کې ګوتې مه وهئ. پوه شوي به دی که نه؟ نو دا رور امامتي کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي.